بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، مخکې محاضرات شروع په ضمن علم الکلام کې او دارنګ د متکلمینو کې تقریبا 8 محاضرې شوې وي. دا 9مه محاضره ده په ضمن علم الکلام کې. مونږ دا خبره مخکې کړې وه چې ائمه او سلفو فقها او محدثینو د دې علم بد ویلي دي. دا خبره متکلمین هم مني چې دوی بد ویلي دي، خو هغه د دې مذمت تاویل کوي. لکه شرح العقاید کې تفتزاني صاحب د هغوی د ذم تاویل کړی دی په 4 وجو سره چې سلفو یې ذم ویلی دی، او کله یو تاویل کله بل تاویل. یو تاویل شیخ الاسلام هم ذکر کړی دی چې دیو د تاویل ځکه کوي چې دیو ته خپل علم کلام وباسي، او هغه مسلې د خپل علم کلام چې په دې علم کلام کې دي او هغه د قرآن سنت خلاف دي هغه ته نه وباسي. وایي دا علم کلام هغه علم کلام دی چې کوم د حبس الفرد د قدریو علم کلام د قدریو دا هغه مراد دی چې کوم څه امام شافعي رحمه الله خبرې اترې کړې. بار صورت علم الکلام یو علم مضمومه ده، او دا خبره مونږ بار بار کړې ده چې په اعتبار د بعضې مسایلو سره ځکه ښې خبرې پکې کوم شته دی، خو ته به یې ښه وایو، بدو ته به یې بد وایو. چې دیو علم کلام ته بد وایو، حال دا دی چې په دې کې خو د الله اثبات د وجود اثبات کېږي. مونږ په دې اعتبار سره دته بد نه وایو چې په دې کې د الله د وجود اثبات ته. دا مونږ ته پته ده چې په علم کلام کې دیو چې کله دا 2 قضیې ذکر کوي د شرقایت په اول کې چې حقایق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق، نو په دې سره وایي غرض هغه اثبات د محدث ته، او د دې مونږ مخالف نه یو. د الله وجود ثابتوي او په هغه اعتبار سره د علم کلام مونږ بد وایو نه، دا بد مونږ نه وایو. خو مونږ په دې کې نور ډېرې مسلې دي چې د قرآن سنت خلاف دي. دې ته به راشو چې حدوث الاجسام بحدوث الاعراض، دې ته به راځو چې په دې دلیل کې سقم څه دی او په دې دلیل کې فساد څه دی. کوم دلیل چې شرقاید او متکلمین ذکر کوي که نه تفتزاني سے به نور د الله د وجود د اثبات دپاره چې هغه دلیل د حدوث الاجسام دی بحدوث الاعراض، او چې اجسام او اعراض حادث شي نو د هر حادث دپاره محدث پکاري. دا خبره خو ټیک ده، خو دغه دلیل چې دا دلیل ټیک نه دی، نو په دې کې چې کوم سقم دی او ضعف دی هغه به بیان کړی شي. مخکې د حافظ ابن عبدالبر رحمه الله د کلام نه موږ ذکر کړي، دا جامع بین العلم فضله 2 جلد او 130 صفحه کې. یو خو حافظ ابن عبدالبر لیکل دی، وی قال ابو عمر اجمع اهل الفقه والاثار من جميع الامصار ان اهل الكلام اهل بدع وزيغ. طول اهل الفقه والاثار من جميع الامصار په دې د اجماع ده چې ان اهل الكلام متکلمین چې دي اهل بدع وزيغ، دا د بدعاتو والي دي او دا کاږه خلک دي سمې لارې نه. ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، او دیو د ټولو په نسبت باندې په طبقاتو د فقهاو کې حساب نه دي. وانما العلماء اهل الوتر والتفقه فيه، علماء چې دي هغه اهل الاثر دي، دا حدیث والي دي. علماء څوک دي؟ اهل الحديث اهل الاثر، او دارنګي والتفقه فيه، او اهل د تفقه فيه په آثارو کې. څوک چې د حدیثو تفقه لري او د حدیثو علم لري اصل علماء دا دي. ويتفاضلون فيه بالاتقان والفهم، او دا ټیک ده.
په تفقه کې د علماو په منځ کې تفاضل شته دی څوک غټ عالم څوک د هغه نه وړوکی عالم خو اما پاتې شو دا خبره چې علم کلام والا نه دا مولین نه علم چې څه ته وایي علم اوس نشته نور هغه ګډې وډې خبرې ټول کوي علم چې څه ته ویلی کېږي علم اوس نشته دا ډېر اهم کلام دی د حافظ ابن عبدالبر قال ابو عمر اجمع اهل الفقه والاثار من جميع الامصار ان اهل الكلام اهل بدع وزيغ او ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وانما العلماء اهل الاثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالاتقان والفهم او په 130 صفحه کې هغه عبارت مونږ پیش کړو چې د ابو عبد الله محمد بن احمد بن اسحاق چې کوم په ابن خویزمنداد المصری المالکی باندې مشهور دی داغه کتاب الاجارات نه دا را نقل کړیو چې لا تجوز الاجاره بشيء من كتب اهل الاهواء والبدع والتنجيم بیا ویله وكتب اهل الاهواء والبدع عند اصحابنا هي كتب اصحاب الكلام من المعتزله وغيرهم بیا وقال في كتاب الشهادات في تاويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري أشعري أو أشعري تكي قردات ساتي ديو أشعري ما تريدتم أشعري ويليكي اشعری ماتوریدی تم وي دا لفظ ماتوریدی تم شامل دی اشعری صرف اتباع د ابو الحسن اشعری ته نه وي بلکې اشعری اتباع د ابو منصور ماتوریدی تم ویل کی ولا تقبل لهم شهاده في الاسلام د متکلمین شهادت په اسلام کې نه قبول کیږي نه را ويهجر داغه بلری اوسي طالبانو د متکلمین لري اوسه ويؤدب على بدعته او که څوک موجود د دې د ادب ورکولو والا نو په دې بدعت بول ادب ورکی فان تماد عليها او کده بیا په علم کلام باندې مستمرو نو استتیب منها بیا براونی وشي او طلب د توبې وته وکړي ته څه کړی وړي ته چې الله په عرش نه دی او الله نزول نه کوي او الله کلام نه لري قران د الله کلام نه دی او الله خبرې نه کوي او الله محبت او رضا او غضب نه لري د دې صفاتونو انکار کوي نو دنه بیا طلب د توبې کوي دا ډېر ښه نصیحت دی بار صورت بیا رستا حافظ ابن عبد البر وقال ابو عمر ليس في الاعتقاد في صفات الله واسمائه الا ما جاء منصوصا في كتاب الله او صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه أخبار أحاد بقول من مناظري بكده كي شدا خو باقي ده خبر واحد راغی او دا فلان شو دا به من لیکيږي ولا يناظر فيه بده کې به مناظرې نشي کېده دا وګورئ جامع بیان العلم وفضله 130 او 131 دویم جلد د مشهور محدث چې د اندلس مشهور محدث دی حافظ ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة دا ولی دی خلکو متکلمینو ته بدعتیان ویل دی او اهل الزیغ دا ته ویل دی خدام په دې وجه ته ویل دی چې د دې بعضی عقاید خراب دي او د دې بعضی نظری خراب دي او اقوال خراب دي اقوال غلط دي مونږ دې ته تر رسیدلیو چې د امام شافعي رحم الله اقوال په ضمن علم کلام کې د امام شافعي دا ملاحظه کوي یو 15 اقوال دا ځان سره نوٹ کوي اول قول خود امام شافعي داو چې حکم فی اهل الكلام ان يضرب بالجريد ويحمل على الابل زما په سره د متکلمینو مبارک دادا چې دوی په دې لخت والی شي ويحمل على الابل او په خانو پاسونه دي سوار کړی شي ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل الكلام
او دا اعلان دی کیږي چې هلکه ګوره دا هغه سړی دی چې د قرآن سنت پرېښی دی او په علم کلام ته متوجه شوی دی. ضم الکلام د هروي 4 جلد 484 صفحه. دارنګ دا قول د امام شافعي رحم الله په جامع بین العلم و فضله 129 صفحه کې حکم فی اهل الكلام ان يضرب بالجريد ويطاف به العشائر والقبائل هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واخذ في الكلام په دې عنوان سره الته ذکر دی او بالکل صحیح سند صحیح سند. دا یو قول شو. دویم قول دا دی چې ربيع وی ما د امام شافعي نه اوریدلی چې هغه ویله في كتاب الوصايا لو ان رجلا اوصى بكتب من العلم لاخر که یو سړي د خپلو کتابونو وصیت وکړ بل چاته وکانه فيها کتب الکلام په دې کې د علم کلام کتابونه نو لم تدخل في الوصيه د علم کلام کتابونه په وصیت کې نه داخليږي لانه ليس من العلم ځکه علم کلام علم نه دی. علم کلام علم نه. ضم الکلام د هروي 4 جلد 491 صفحه 491 صفحه. دا دویم قول. دریم قول د امام شافعي وګورئ. ابو ثور و امام شافعي سے تویل چې ضعف الكلام شيئا یره په علم کلام کې خو څه کتاب ولیکل نو فقال و امام شافعي ویلا چې ګوره من ارتضى بالكلام لم يفلح که څوک په علم کلام اخته شي کنه دا به کامیاب نشي دا به ناکام شي. ضم الکلام د هروي 4 جلد 495 صفحه. دارنګ امام ابن ابي حاتم په آداب الشافعي کې لالکائی په شرح د اصول اعتقاد اهل سنت کې الته وګوره د امام لالکائی مشهور کتاب د عقیده او په جامع بین العلم و فضله کې دسی دي چې من تردى في الكلام لم يفلح که څوک په علم کلام کې مبتلا شو نو ګوره دا به کامیاب نشي. من تردى في الكلام لم يفلح. ورغخت پکې سلورم قول د امام شافعي دا دی. ابو ثور وی و امام شافعي د الجزاء في الارجاء کتابا ته په دې ارجاء په مسله خو کتاب ولیکه کنه د ارجاء ځکه مرجئه په وخت کې وکړي چې اعمال په ایمان کې داخل نه ویله نو فقال هغه دع هذا دا پرېده فكأنه ذم الكلام واهله ذم الكلام واهله ذم الكلام واهله گویا کې امام شافعي رحم الله د کلام او د اهل کلام بدی بیان کړو دا پرېده فكأنه ذم الكلام واهله. ذم الكلام د هروي 4 جلد 496 صفحه 496. پنځم قول وګورئ. امام ربيع وی و چې کله امام شافعي رحم الله د حبس الفرد سره خبرې وکړي حبس الفرد یو قدري نو حبس الفرد ویل چې القرآن مخلوق قرآن مخلوق دی. امام شافعي ویل کفرت بالله العظیم او حبس الفرد په الله د کفر وکړو الله د صفت د مخلوق ویل کافر شو. ضم الکلام د هروي 4 جلد 498 صفحه 498. ربيع وی چې کله امام شافعي رحم الله د حبس الفرد سره خبرې وکړي نو حبس الفرد ویل په جواب کې چې القرآن مخلوق نو شافعي وته ویل کفرت بالله العظیم کفر دیو کو په الله باندې العظیم او ذات چاغه لوی ذات ته پاغه دی کفر وکړه ځکه چې د الله د کلام ته دی مخلوق ویله او داغه صفت ته دی مخلوق ویله. ګورئ جی دا نن سبا چې کوم مسله چلیږي چې قرآن او کلام لفظي مخلوق دی دغه د حبس الفرد قول وکړه نور پکې څه حبس الفرد چې ویله قرآن مخلوق دی خو همدغه کلام لفظي ته مخلوق ویله په هغه کې کلام نفسي نه او کلام لفظي ته مخلوق ویله نو دغه ته دا ویل امام شافعي ویل کفر دی وک نو دغه خبره چې نن څوک کوي چې کلام لفظي مخلوق دی او کلام نفسي غیر مخلوق دی
او زمونږ د معتزله سره اختلاف نشته دی په خلق د کلام لفظي کې ځکه چې په دې کې صوت او حرف دی او صوت او حرف چې دی نو دا مخلوق دی نو کلام لفظي مخلوق نو سوچ وکړئ تاسو موازنه وکړئ چې په دې علم کلام کې او د حبس الفرد په علم کلام کې څه فرق دی ځکه امام شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلي چې دیو کله دا مذمت د سلفو دا په علم کلام د حبس الفرد باندې حملې چیرې دا خو هغه علم کلام مراد دی چې کوم د حبس الفرد کلامو د قدریو علم کلامو نو خو د قدریو په علم کلام کوم دا او استاد په علم کلام کوم دا ده فما الفرق فرق پکې نشته شپږم قول د امام شافعي دا ده زعفراني وی وكان الشافعي يكره الكلام وينهى عنه امام شافعي رحمه الله به علم کلام ډېر بد ګڼه او د دې به خلق منع کول چې ګوره علم کلام نه وایي ضم الکلام د هروي سلورم جلد او 498 صفحه آداب الشافعي د امام ابن ابي حاتم وهم قول د امام شافعي وګوره ربيع وی سمعت ما د امام شافعي نه واوریدل واشرف علينا يوما امام شافعي ورزي راوتر وفي الدار قوم او کور کې خلق نازو قد اخذوا في شيء من الكلام او په علم کلام کې شروع شو یقولوا امام شافعي ویل اما ان تجاورونا بخير اما ان تجاوزونا بخير واما ان تنصرفوا عنا یا خو زمونږ نه په خیر سره تیر شي او یا واپس شي مونږ تاسو سره نکینو دا اما ان تجاوزونا یا زمونږ نه تیر شي او واما ان تنصرفوا عنا دا ضم الکلام سلورم جلد او 499 صفحه 499 صفحه اتم قول د شافعي سے مزني وی وكان الشافعي ينهى عن الخوض في الكلام امام شافعي په د خوض في الكلام نه منع کول علم کلام کې ګور ډېر مشغولېږي طالبانو یو خو ګوره علما دي کنه علما کې د علم کلام کتابونه ګوري چې کوم علما د حدیث دي او هغه علم کلام مطالعه کوي نو د دې لپاره مطالعه کوي چې رد پیو کی شر د دې لپاره ځکه کول چې په شر رد کی دا ټیک ده عربت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه ما شر او په جن د دې لپاره چې د شر نه ځان بچ کړو او څوک چې شر د خیر نه پیژني بیا په شر کې واقع کیږي نو داسې علما چې هغه متمکن فی العلم د قرآن سنت ماهرینی کاغه د علم کلام کتابونه مطالعه کوي او د هغې غلطې مسلې او په هغه رد کې خو ډېره ښه ده خو کوم چې عام طلاب دي د نن دور او خالی ذهن دي او غریبانان نه پوهېږي او د علم کلام په محاضرو کې کینی او علماو ته ترغیب ورکړي چې علم کلام وایي او دا ډېر ښه علم دی او په دې کې دا چل دی او هغه چل دی نو دا د طالبانو ذهن په علم کلام جوړوي او دای په علم کلام کې مشغوله کوي او چې کله دې په علم کلام کې مشغوله شو نو بیا به دغه غډې وډې خبرې کوي چې الله په عرش دی نو عرش د الله نه وړوکی دی او که الله ته غټ دی او که سره برابر دی او که الله نه غټ دی فلان او فلان بیا به دا خبرې کوي او قرآن د الله کلام نه دی ځکه دې کې حرف او صوت دی او فلان مزني وی وکان الشافعي ينهى عن الخوض في الكلام ضم الكلام د هروي سلورم جلد 500 صفحه 500 نهم امام شافعي ویلا لو علم الناس ما في الكلام که خلق پوشو په هغه فساد باندې چې په علم کلام کې دی والاهواء نو لفروا منه دا به د علم کلام نه وتختی کما يفرون من الاسد لکه څنګه چې د زمري نه تختی څنګه چې د زمري نه تختی خلق د زمري نه تختی جماعت مې نه کی نو که د علم کلام په فساداتو څوک خبر شو کنه همدغه شانته به ته وتختی چې لکه نو هم دا علم د دې وجه موږ طالبان ته ترغیب ورکو قرآن وایي موږ طالبان ته وایو حدیث وایي موږ طالبانو ته وایو د سلفو کتابونه وایي چې کوم د قرآن سنت پر رڼا کې لیکل شوي دي د محدثینو کتابونه وایي ایمان مسله کې د مخکې محدثینو کتابونه شته کتاب الایمان د بخاری وایي او دارنګې کتاب الایمان د ابو عبید وایي او دارنګ کتاب الایمان د نور اهل علم محدثینو کتاب الایمان پرم کتابونه کتاب التوحید پرم کتابونه شته
کتاب التوحید ابن خزیمه وای، کتاب التوحید ابن منده وای، کتاب التوحید بخاری وای، دا سنت په نوم کتابونه شته دا وای، سنت ابن ابي عاصم وای، سنت عبد الله صاحب وای چې کوم د امام احمد زویو، سنت مروزی وای، سنت طبرانی وای. او دی وای نه د سنت په نوم چې کوم کتابونه دي د توحید او جراسیم دي، دا جراسیم او توحید سنت ته جراسیم وای، او چې کوم خرافات او بدعات دي هغه ته دین وای. افسوس د امام شافعي دا قول حافظ ابن عبد البر نقل کړ په جامع بیان العلم کې، بیان العلم و فضله کې په 129 صفحه کې هغه الته داسې قول دی او دا بالکل سره صحیح دی. ولو علم الناس ما في الكلام في الاهواء لفروا منه كما يفر من الاسد. څنګه چې د زمري نه تېښته کېدی شي خلک به د کلام نه وتښتي. دا زموږ عقیدې خراب، دا زموږ عقیدې خراب. زه یو پیر ملاقات لته وم پخوا زموږ په دې علاقه کې دی، د هغه یو امین ناستو، پیر سره زما خبرې شو د کلام الله په مسله، نو خلاص پوهېدم پوره نه خو وینا دا زموږ کتابونو صحیح لیکل دلته یو امین ناستو، دا کتاب کوم کتاب دی چې د کې دا لیکل دی چې قرآن د الله کلام نه دی. ما دې پیر صاحب سره د مکتبه کې شته، دا ما نه راکړې زه شلوم وای زه داسې حکم د الله قرآن نه مني. عوام هغه زین خدای د قرآن تلاوت هم کوي، قرآن د الله کلام هم کوي، د الله خبرې کوي، او دا چې کوم متکلمین دي د دوی ذهن خراب شوی دی، دوی د الله قرآن د الله کلام نه ګڼي، وایي دا دال دی د الله په کلام باندې، دال او مدلول. هلکه مونږ دال او زال دی د ځان څه وساته، خو دا د الله کلام دی، د الله خبرې دي، په دې الله خبرې کړي دي. لسم قول د امام شافعي دا دی. یونس بن عبد العلا وی سمعت الشافعي يقول، ومات امام شافعي رحمه الله وی قالت لي ام بشر المريسي، ومات د بشر مريسي مور ویلا چې کلم المريسي ان يكف عن الكلام. زما د دې سره خبر یو کده بدبخت مريسي چې بشر مريسي چې دا د علم کلام نه نور قلار شي، د سره لږ خبرې وکړئ. بشر مريسي تاسو ته پته ده د په عقیده کې سو او په فروع کې سو، هغه تاسو مولې نه پیژنئ. په فروع کې د حنفي المسلک دی او په عقیده کې ډېر ګنده عقیده ده. دا چې څومره تاویلات دي کنه د وروسته خلکو دا لارو ته بشر یې ده، او د هارون رشید په زمانه کې هغه پسې د گرفتارۍ اډر کړی خو 20 کاله دی پټ شو، بیا وروسته راښکاره شو وجه و د غلطې مسلې کوي دی. نو امام شافعي ویله چې ماته مور د بشر ویله، بشر دا د عثمان ابن سعید الدارمي کتاب دی په نقص د بشر کې، په هغه باندې نقص لیکلی ډېر ښه کتاب دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه د وصیت کړی دی چې 2 کتابونه د عثمان ابن سعید الدارمي ځان سره وساتئ، یو الرد الجهمیه او بل نقص د بشر، د په کلام چې کوم هغه نقص کړی دی او کوم د هغه اعتراضات او نقد دی وایي دا ځان سره وساتئ. وایي ما ته مور د بشر مريسي ویله چې کلم المريسیه ان يكف عن الكلام، د مريسي سره خبره وکړه چې د علم کلام نه بس کی. فکلمته فدعاني للكلام، وایي ما چې خبرې شروع کړې هغه ما ته دعوت د علم کلام راکړه، اماله دعوت د چا راکړه؟ د علم کلام. نو بس بیا مې سره خبرې پرېښودې چې لکه دا خو ګمراه دی، ما به ګمراه کړي. ضم الکلام د هروي کې 4 جلد او 504. دا د بشر مور لا خوا چې هغه ته د علم کلام فساد معلوم شو چې زما د یوزي سره خبره وکړه چې د علم کلام نه نور خلار شي، دا کلام ملام نه کوي، د خدای الله په صفاتونو مې اعتراض کوي او د الله په شان کې ګستاخی هم کوي. دا قول د هروي په ضم الکلام کې 504 صفحه ده او 4 جلد ده. آداب الشافعي ابن ابي حاتم او الابانه کې هم دا قول را نقل کړی دی امام ابن بطه په الابانه الکبرى کې. یو ولسم امام شافعي ویل کنه لقد اطلعت من اهل الكلام على شيء، زه خبر شوم د علم کلام والو په داسې مسلو باندې والله ما توهمته چې زما خدا شک نه و چې د متکلمین به دا خبرې کوي قطو. نبی ویل ولا يبتلي الله المرء بما نهى الله عنه، که الله یو سړی مبتلا کی په هغه څه سره
چې الله تینا منع کړ د خلص شرک سوا د شرک نه خلص شرک بالله نو خیر من ان یبتلیه بالکلام دا د لپاره غوره دی چې الله په علم کلام مبتلا کړي لکه نو یو سړی غل دی شي یو سړی د زنا کوي یو سړی د شراب څکي خو چې مشرک نه وي دا ته ښه ده او د دې نه چې علم کلام وایي شرقاید او خیالي وایي دا کتابونه وایي که نه او د دې نه دا ښه ده چې چېرته غلا کوه کېدای شي چې توبې توفیق در الله یو ورځې درکړي پولیس خو به دې ونیسي جیل ته به دې واچي او دارنګ څه بله ګناه کوه دا مطلب مې د خبرو نه دی چې اجازه ده د خو که الله دې مبتلا کړي په یو ګناه کې سوا د شرک نه نو دا غوره ده د دې نه چې الله یې مبتلا کړي په علم کلام باندې ضم الکلام د هروي څلورم جلد 507 صفحه ده 507 او دا چې امام شافعي وایي لقد اطلعت من اهل الكلام على شيء غم دغه ده کنه چې حبس الفرد ویله قرآن مخلوق دی او داسې نور دولسم قول د امام شافعي دا دی وایي وقد نهى او دا قول د امام شافعي دا وینا د امام شافعي ذکر ده وقد نهى عن الصلاة خلف الرافضي والمرجي والقدري امام شافعي په منع کوله په روافضو پسې به مونځ نه کوئ په مرجعو پسې به مونځ نه کوئ په قدریو پسې به مونځ نه کوئ دا ولې به نه کوئ ځکه دا متکلمین دي او د دوی غلطې عقیدې دي نو هر هغه سړی چې د غلطې عقیدې والی په پسې ګورې مونځ نه دی پکاره یو سړی معطل دی د الله د صفاتو نه انکار کوي الله په عرش نه ګڼي قرآن د الله کلام نه ګڼي د پسې مونځ نه دی پکار امام پکار ده چې صحیح العقیدې دي صحیح العقیده ضم الکلام د هروي څلورم جلد 509 صفحه ده دیارلسم قول د شافعي صاحب دا دی ګورئ لو اردت ان ادع على كل مخالف كتابا كبيرا وایي که زه اراده وکړم چې په هر مخالف یو غټ کتاب ولیکم نو لفعلتو زه به دا کار وکړم امام شافعي رحم الله ډېر پوه عالم و ولکن لیس الکلام من شانی دا کلام ملام زما د شان سره مناسب نه ده ولا احب او زدام نه خوښوم ان ينسب الیه منه شی چې ما ته د دې نسبت وشي چې شافعي دا ویل دي په کلام کې دا ویل دي دا خبرې نه خوښوم ځکه خو امام شافعي رحم الله د قرآن سنت عالم د قرآن سنت د اصول فقه عالم د حدیث عالم د قرآن عالم دې خبرو کې هغه نه ننوت او که رد د دغه بدعتو کاو نو په قرآن سنت یې کاو څوارلسم دا صفحه د ضم الکلام 511 صفحه څوارلسم ابن ابي حاتم وی بعضی اصحاب د امام شافعي دا خبر وکړه بعضی ملګرو چې حضرت الشافعيه زه د امام شافعي رحم الله مجلس ته ورغلی وم د هغه سره یو سړي خبرې کولې په مسجد الجامع کې په مسجد الجامع په یو جومات کې سره سړی لګیاو په یو مسله کې د امام شافعي سره نو وی فطالت مناظرته مناظره وګد شو هغه سړي د امام شافعي سره مناظره وګد شو نو فخرج الرجل الى شيء من الكلام هغه سړی علم کلام ته ووت علم کلام خبرې هغه بکواس شروع کو نو فقال له شافعي سے بتوله دع هذا دا خبرې پرې ده فإن هذا من الكلام دا خو د کلام خبرې دي دا د متکلمینو خبرې ته کې قرآن وایا حدیث وایا قرآن وایا او حدیث وایا نور خبرې ما سره مکو دع هذا فإن هذا من الكلام ضم الکلام د هروي 514 صفحه څلورم جلد پنځم قول د امام شافعي دا دی و امام شافعي ویل چې ما رأيت احدا ارتضى شيئا من الكلام فافلح ما هیڅوک نه لیدلی چې په علم کلام اخته شوی بیا کامیاب شوی ګوره کامیابي د په تقدیر کې نشته دا به ناکامه کیږي الابانه الکبرى کې امام ابن بطه دا قول امام شافعي را نقل کړی دا 15 اقوال شو د امام شافعي رحمه الله په باره د ضم د علم الکلام کې او نور داسې اقوال تاسو وګورئ چې امام شافعي رحمه الله د دې ډېر بد ویل دي دغه لیکلي دي امام ذهبي رحمه الله په خپل کتاب العلو کې او زما سره دا مختصر العلو دا د الباني صاحب چې پاکې د هغه قول نقل دی امام شافعي رحمه الله هغه په باره کې دی وایي امام ذهبي رحمه الله وایي چې امام شافعي چې وکنه
دا شدید الاتباع امام او شدید الاتباع د کې سخت اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د علم کلام په دې وجه ډېر بد ویلي دي. قلت تواتر عن الشافعي ذم الكلام واهله وكان شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع. ورا د امام شافعي نه دا متواتر راغلی چې د علم کلام بد ویلي دي او د متکلمینو وكان شديد الاتباع او دا شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع په اصول او په فروع کې په عقایدو کې او په فروع کې دا ډېر سخت امامو د دې وجه هغه دا بد ویلي دي. نو التم تاسو اقوال کتل شد امام شافعي رحم الله په کتاب العلو د ذهبي کې په جامع بیان العلم کې او په ضم الکلام د هروي کې او داس نور کتابونه د شیخ الاسلام په منهاج السنه کې په دې کې د امام شافعي اقوال ملاحظه کوي چې هغه بد د علم کلام ویلي دي. بل امام په ائمه کې مشهور امام هغه امام احمد بن حنبل دی رحمه الله، هغه ضم د کلام او بدید علم کلام ویلی دا یو قول وګورئ چې عبد الله سیبوی چې کوم د امام احمد بن حنبل زوی دی وای كتب ابي زما پلارو لیکل عبید الله ابن یحیی ابن خاقان ته هغه ته خط لیکل چې لست بصاحب الكلام، ګورزه د کلام والا نه یم ولا ارى الكلام في شيء من هذا او نز کلام په دې مسلو کې خو خوم الا ما كان في كتاب الله او في حديث عن رسول الله. وګوره په دې خبرو کې په دې مسلو کې زه کلام ملام نه خوم، صرف هغه خبر را تکو چې د الله په کتاب کې د پیغمبر په حدیثو کې صلی الله علیه وسلم. فاما غیر ذلك نو فإن الكلام فيه غیر محمود، چې قرآن سنت نه کنا نو بیا خبرې اترې کول دا ښه کار نه دی، بس قرآن وایي حدیث راته وایي. دا د امام احمد بن حنبل چې کوم ته امام اهل السنه ویل کی دا وګورئ ضم الکلام د هروي سلورم جلد 516 صفحه، ضم الکلام د هروي سلورم جلد 516. دویم قول د امام احمد وګورئ ابو بکر مروزی وی سمعت ابو عبد الله، ما د ابو عبد الله نواور امام احمد بن حنبلنا چاغه ویل من تعاطى الكلام لم يفلح ومن تعاطى الكلام کچا علم کلام واغس نو دا به کامیاب نشي، او کچا علم کلام واغس نو دا به خالی نه د دینه ان يتجهم چې د دینه جهمي جوړ شي، د دینه څه جوړ شي جهمي، دا به جهمي کیږي سبا. دا طالبانه د امام ابن بطه کې دویم جلد کې دا قول د احمد بن حنبل ذکر دی. ګوره خطر دا چې د دې سړي نه جهمي جوړ شي، دا تجهم دی کنه چې د الله د صفاتو نه انکار، واته صفاتونه منو او باقی نه منو، صفات فعلیه نه منو، ځکه دا حادث دي او الله په محل د حوادث شو، په الله کې به حلول د حوادث راشي فلان او فلان، او د الله استوا نه منو، د الله نزول نه منو، د الله خبرې نه منو. دریم قول وګورئ امام احمد بن حنبل ویل لا يفلح صاحب كلام ابدا، صاحب کلام چرتم کامیابی نشي. ولا تكاد ترى احدا نظر في الكلام الا وفي قلبه دغل، او تنه نږدې چې ته یو کس وګوري چې هغه په علم کلام کې نه نوتی مګر د بزله کې به فساد دي، د بزله کې به سي د بزله کې به خامخه فساد دي. دا احمد بن حنبل رحم الله ویلو، دا قول په جامع بیان العلم و فضله کې ذکر دی. دا ما سره چې کوم دی نو 130 صفحه ده، او دا قول امام احمد په دویم جلد د جامع بیان العلم و فضله کې لا يفلح صاحب كلام ابدا ولا تكاد ترى احدا نظر في الكلام الا وفي قلبه دغل. دغل څه فساد، څوک چې په علم کلام کې نه نوت کنه او د دې سره مینه پیدا شو، د زړه کې خامخ روانه دي، زړه خراب دي، زړه یې صحیح نه دي. سلورم قول وګوره امام احمد ویلا لا تجالسوا على الكلام، متکلمین سره مکینئ، وان ذبوا عن السنه، اگر کدی د سنت دفاع کوي او چې کې سره نه ځکه چې په خپل عقیده خرابه ده، د سنت دفاع خو کوي او عقیده غلطه ده، او سره کینه ډیر کینه راکینه او سره مجلس سره مکوي. مناقب د امام احمد بن حنبل رحم الله پاک دا قول د امام احمد نقل له، او غالبا په ضم الکلام کې مالی دله چې
د اهل کلام سره مکه متکلمین سره وان ذبوا عن السنه اگر کدی د حدیثونه دفاع هم کوي خو سره کینې ما ځکه چې زړونه خراب دي پنځم قول د احمد بن حنبل داده ابو الحارث صاحب وی احمد بن حنبل ویل چې من احب الكلام کچا د علم کلام سره مینه پیدا شون لم یخرج من قلبه بیا علم کلام د زړه نه ونوزي بیا به همیشه لګیا یو شرقاید به مو خیالي وي ولا ترى صاحب كلام او تبنين صاحب كلام يفلح چې کامیاب بشي چرته به کامیاب نشي علي بانه ابن بطه دا قول امام احمد ذکر دی یو بل قول امام ابن بطه ولد د عبید الله ابن حنبل نه چاغوي حدثني ابي ما تزما پلار ویلا چې سمعت ابا عبد الله ما د احمد بن حنبل نواول چاغويلا عليكم بالسنه والحديث در خسته قول دا ګور ابن بطه نقل کړی دی چې ما د عبید الله ابن حنبل نواول چاغويلا حدثني ابي زما پلار راته ویلو چې ما د ابو عبد الله نوریدلیو سمعت ابا عبد الله يقول چاغويلا عليكم بالسنه والحديث سنت و حدیث لازم ونیسی وینفعکم الله به الله بدل په دې فائدہ درکې واياکم والخوض والجدال والمراء او ځان د خوض نه په علم کلام کې ساتي د جدال نه ځان ساتي د عقلي دلایل دی بل سره جنگول او د مرا نه ځان ساتي ولی فانما ځکه چې دا چې ده کنه دا جدال او مراج دا نو دا په بنده کې نور نقصان پیدا کوي او فساد زیاتوي دا احمد بن حنبل ویل رحمه الله دا هغه قول دا د احمد بن حنبل بل قول دا اقوال شو زما عزتمندو د دې نه ثابت شو چې احمد بن حنبل دا د علم کلام سخت مخالفو دا قول په اخر کې دا فإنه لا يفلح من احب الكلام سوک چې د علم کلام سمینه کې دا به کامیاب نشي وكل من احدث كلاما او چا چې کلام نوې پیدا کړ لم يكن اخر امره الا الى بدعه دا اخري انتها بدعت تکي لان الكلام لا يدعو الى خير ذکر علم کلام چرتم خیر ته دعوت نه ورکي دا مشه سره بدعت تراکای کله به جسم خط او کله به جسم برا کله به مکان دی او کله به جهاد دی او کله به تحیز دی او د الله په شان کې باغه ګستاخانه خبري کوي چې سړي باندې غونه زګ زګ شي چې دا څنګه مسلمان دی چې دا الله په باره کې دې بهوده لګیا دی امام احمد بن حنبل ویلا ځان د خوض او د جدال او د مرار ساتي فانه لا يفلح من احب الكلام سوک چې د علم کلام سمینه کې دا نه کامیابیږي وكل من احدث كلاما لم يكن اخر امره الا بدعه لان الكلام لا يدعو الى خير ولا احب الكلام ذكر كلام نخخم ولا الخوض ولا الجدال وعليكم بالسنن والاثار او حديث لازم ځان سره ونیسي والفقه الذي تنتفعون به او فقه وای چې الله دې په فائدہ درکې او ودعوا الجدال او جدال پریدي وكلام اهل الزيغ والمرا ادركنا الناس من خلق من دي مخک سلف ولا يعرفون هذا غيب دا خبر نه پیجندلې ويجانبون اهل الكلام غيب دا اهل الكلام نزال لري ساته وعاقبه الكلام لا تؤول الى خير او د علم کلام عاقبت چې دنو غره خیر ته ناراضي کیږي اعاذنا الله واياكم من الفتن وسلمنا واياكم من كل هلكه الله دې موږ د فتنو او ساتي او الله دې موږ د هر هلاکت او تباہی او ساتي دا د امام اهل سنت خسته وصیت طالبانه الکبرى د امام ابن بطه ابانه کې او بل قول د احمد بن حنبل ذکر دی دا به شپږم قول شي هغه ول چې زارایت الرجل يحب الكلام کله چې ته وسړی ویني چې د علم کلام سمینه کې نو فحذر هو ځان ته ساته کو ډډ ته کوا لکه سړی ټیک نه دی عقیده خراب ډېر اقوال په دې باب کې نور د سلف شتا مکه د غزالی صاحب خبره موږ ذکر کړی و چې ویل تحویل تحریم الكلام ذهب الشافعي ومالك وابو حنيفه واحمد بن حنبل تحریم د علم کلام ته ذهاب شافعي ومالك وابو حنيفه واحمد بن حنبل و سفيان الثوري وجميع ائمه السلف واتفق اهل الحديث من السلف على هذا او اهل الحديث واصحاب الحديث السلفن په دې باندې اتفاق کړی دی بل تاسو ګورئ اقوال د امام ابو یوسف
په ضم الکلام کې په ضم د علم کلام کې تاسو ګورئ ضم الکلام د هروي سلورم جلد او 196 او 197 صفحه کې ضم الکلام د هروي په دې کې د ابو یوسف صاحب نړۍ اقوال نقل دي چې هغه د علم کلام بد ویلي دي او د علم کلام بدی ویلي ده دا تاسو ګورئ 196 او 197 صفحه پاکه دا ابو یوسف صاحب قول وګورئ چې ابو یوسف صاحب سوئی اگر که په دې اقوال د ابو یوسف صاحب باندې مخالفین جرح مرح کوي خدا ډیر اقوال دي او دا په دې کې صحیح اقوال هم شته دي د ابو یوسف صاحب په اقوالو کې نو دا وګورئ تاسو دغه به ویل دی ابو یوسف صاحب قول نقل دی په 296 کې او دا ضم الکلام د هروي سلورم جلد دی دا بشر بن ولید الکندی وی داغه په سند سره هغه وی او دا بل سند دی محمد بن سليمان بن ابي رجاء سمعنا ابا يوسف القاضي مونږ د امام ابو یوسف قاضي و هغه مورد دی هغه من طلب الدين بالكلام تزندق کچا علم کلام په دین په کلام سره طلباونو دی زنديق شي ومن طلب غریب الحديث كذب ومن طلب المال بالكيمياء افلس دا دغه قول دا اثر صحیح دی ځکه دا اثر ډېر محدثینو راوړی بل قول د ابو یوسف صاحب دا دی العلم بالخصومه والكلام جهل علم په خصومت او دا خصومت د علم کلام ته وي علم په خصومت او په کلام باندې جهل دی او جهل بالخصومت والكلام علم په دې چې څوک جاهل شو نو دغه عالم دی او چې د دې نه څوک نا خبرو دغه عالم دی او چې په دې څوک خبردار شه دا جاهل دی دې څه مطلب دی ابن ابي العز رحم الله لیکلی بشرقی تهویه کې دې مطلب دا دی چې څوک د علم کلام نه متاثر شي او په خپل عقیده جوړ کړي دته بیا عالم د علم کلام ویل کېږي دا جاهل شه او جهل بالخصومت والكلام علم د دې معنی دا دی چې څوک علم کلام نه متاثر نشي او علم کلام خپل عقیده و نه ګرځي دا په اصل کې عالم دی دا د 298 صفحه کې دا د ابو یوسف سے قول دسی نور اقوال دا ابو یوسف سے بم ډیر دي دغه را نقل کړی دي په دغه کې امام زاهبی په خپل کتاب العلو کې او مختصر العلو کې دا 154 صفحه ده 154 کې په 154 کې دا یو عجیب کلام دی تاسو وګورئ چې ابو یوسف سے ولې د علم کلام بد ویلا د دې وجه سوا د دې وجه ودا وا دا قول خدا ابو یوسف سے بل تم ذکر دی امام زاهبی و ثبت عن ابي يوسف رحمه الله انه قال من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء افلس ومن تتبع غريب الحديث كذب بیا بل راوړي بشر بن موسى الخفاف هغه جاء بشر بن ولید الکندی و بشر بن ولید الکندی راغی قاضي ابو یوسف ته ویلا وتنهاني عن الكلام تما د علم کلام نه منکه او بشر المريسي وعلي الاحول يتكلمون دلته بشر المريسي وعلي الاحول ناس دغه په علم کلام کې مشغوله کیږي و ابو یوسف سویل چې ما یقولون سوی ما ویل چې هغه وایي چې الله فی کل مکان الله پارځه کې علی ګادي او دا خبرې کوي چې الله پارځه کې اوس واوره و ابو یوسف سویل چې علی بهم رای ولا مال ځکه ابو یوسف سو قاضي و راول و موږ چې بس ورالو نو بشر خو پاسې دلو نو ابو یوسف سویل چې علی الاحول مال راولا و ابو یوسف سے او یو بل کس سره یادام راولا و ابو یوسف سے چې بل کس ته وکتل نو وی ویلا کپتا کې زیاده ادب نه وکنه نو لا وجعتك ما بتسم عليه وینن او بیا فامر به الى الحبس حکم کو چې د جیل ته واچوي او هغه احول چو هغه خو وو او خلکو ته دا په خر باندې په شي سور کې په کوسو کې وګرځوي چې دا غبیدتی دي چې دی وی الله پرځه کوي او غبل سړی چې سره هغه جیل ته ولېګا او سزا ولا ورنکړه د وهالو خو جیل پرچه په کړ دا زما عزتمندو دا د علم کلام هغه نقصان دی چې خلک به بیا وایي چې الله پارځه کې دی
او لا چې دا خبره ابو یوسف اورېدلې وې چې الله نه په عالم کې داخل دی او نه د عالم نه خارج دی نو د دې بس فیصله ابو یوسف صاحب کړی زه خیم چې والله علم چې دوی سره به څه کوله چې الله نه داخل دی په عالم کې او نه خارج دی د عالم نه لا دا خبره غوسه ناسزه عقل بوالي چې الله په هر ځای کې دی د دې عقل بداو مني خو چې دا خبره ابو یوسف صاحب اورېدلې وې چې الله نه په عالم کې دنه دی او نه بهر دی او دا د سلف زمانه وې د شافعي او د مالک او د احمد بن حنبل او د ابو یوسف زمانه وې نو د دې سره به څه کړی وې والله عالم ځکه چې هغه شیخ چې هغه جیل ته ولېږه او هغه دغه چې و د علي الاحول چې نو هغه و سزا ولا ورکړه او ورشي د په دلارو کوڅو کې وګرځو متکلم دی وای شرموي چې د الله په باره کې ګستاخانه خبرې کوي نو دا د ابو یوسف صاحب داسې اقوال په کتاب العلو کې ذکر دی او ډېر ښه خبرې د هغه ذکر دی دا قول ملته ذکر دی چې ابو یوسف صاحب ناظرت ابو حنیفه ته 6 اشهر ما د ابو حنیفه سره شپږ میاشتې مناظره کړې ده فاتفق راينا على ان من قال القران مخلوق فهو كافر زمونږ اتفاق په دې راغلی چې څوک قران ته مخلوق دی کافر په هغه زمانه کې کوم قران لفظي قران او څوک چې لفظي قران ته مخلوق وای دا کافر دی په فتوا د سلف لګولې ده دا قول د ابو یوسف سے وګورئ په کتاب العلو کې او مختصر العلو کې 159 کې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د ابو یوسف سے قول ذکر دی او په 155 صفحه د مختصر العلو او دسي نور اقوال د ابو یوسف سے په باب کې او په مذمت علم کلام کې نو بهر صورت خبر دا ده چې د علم کلام ویل او زده کول دا ګوره سخت ګناه لري خاص کر داغه چا د پاره چاغه نه پويږي او علم کلام زده کوي او په دې نیت زده کوي چې دا زموږ عقیده ده دنه به موږ عقیده زده کوو دغه به موږ دین وایو او د خدمت وکړو او قران سنت پرېخه ده دغه لیکلي دي امام زاهبي په سیر اعلام النبلاء کې په ترجمه د قاضي ابو یوسف کې وای وما انبل قوله بیا وای شبه واشکالات من نتائج افکار اهل الكلام د نتایج د افکار د اهل کلام نه شبهات او اشکالات پیدا کیږي تورد فی الجدال على آیات الصفات چاغه شبهه او اشکالات پیش کیږي په جدال په مناظرو کې په آیتونو د صفاتو باندې و احادیثها نو فیکفر هذا دا یو راولږي بل ته کافر وای او دا بل راولږي بل ته کافر وای ګوره چې کله د صفاتو مناظره یې کنه نو دا شکوک او شبهات څوک پیش کوي متکلمین پیش کوي پایتونو د صفاتو یره دا تاسو چې الله په عرش دی او د شپې په اخره کې را کوزيږي نو عرش ته خالی پاتې شو کو په عرش دی او عرش په غټي او وړو کې به کو برابر وي وينشو الاعتزال او ذهبي سے وې د دې اعتزال پیدا کیږي والتجهم والتجسيم وكل بلاء او ټول مصیبتونه په علم کلام کې دا مجسمه چې دا متکلمین وکړه کرامیه او دا جهمیه متکلمین او معتزله متکلمین او زموږ د زمانه د متکلمین دي وکل بلا نسال الله العافيه موږ د الله نه عافیت غواړو چې الله د دې موږ خلاص کی او په دې دغه کې لیکلي دي په کتاب العلو په اخر کې زاهبي سے لیکلي دي د کتاب العلو په اخر کې او د مختصر العلو په اخر کې هم داشته دي د دې مخ کې د مختصر العلو په اخر د کتاب العلو په اخر کې دا یو خبره شته چې زاهبي صاحب د خلکو شوبره نقل کړي چې څوک وي الله د عرش نه غټ دی کو وړو کې دی کو سره برابر دی او د دې شوبې جوابات کړ دي ان شاء الله دا به وي په مسله د علو کې نو به په اخر کې وصیت کړي د زاهبي صاحب وصیت ادا کړي دی وای رسته لیکلي دي وای ثم انتم تقولون به متکلمین تاسو وای چې لا هو داخل العالم ولا خارج العالم الله نه په عالم کې داخل دی او نه د عالم نه خارج دی ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا في السماء ولا ليس في السماء نو بیا وای که په دا ستاسو عقل دا خبرې اخلي نو فوالله نحن ما نعقله زمون خو عقل دا خبرې نه اخلي نو بیا فرمایي مونږ ته وصیت کوي وای زما تاسو ته وصیت دا دی چې د علم کلام نه وتښتئ د علم کلام نه وتښتئ او د آراو د متکلمینو نه وتښتئ ځان د دې نه بچو ساتئ ځکه دا څومره چې شکوک شبهات دي نو دا د علم کلام نه پیدا شوي دي ففر بدینک
وإياك وراء المتكلمين وتخت په خپل دین سره وإياك وراء المتكلمين وزان د آراء المتكلمين وساته وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله فالله ایمان وساته سچ د الله وحی راغل ده او سچ د الله په مراد دلالت کوي وفوض امرك الى الله ولا حول ولا قوه الا بالله خپل ټول خبرې الله ته وسپاره الله په دې خپويږي چې الله وزه په عرش اخو زم په کیسه کار دا ډېر خسته عبارت ویلې ده وای دی وای چې الله نه متصل ده مخلوق سره نه منفصل ده او نه الله باین ده مخلوق نه متحیز ده او نه په جهات ستو کې نه خارج د جهات ستو نه ده ولا نو فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفه الايات والاخبار یو خو تاسو په دې خبره مونږ پیګونه چې الله نه په عالم کې دنه نه بهر ده نو څنګه شو معدوم شو او دویم دا د حدیثونو او د آیتونو خلاف عقیده ده نو ففر بدینک وإياك وآراء المتكلمين خپل دین او تختوا ک دین در سره ایمان در سره دا او تختوا بچکا وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله وفوض امرك الى الله ولا حول ولا قوه الا بالله دا وګوره مختصر اللؤلؤ 287 صفحه او دارنګه د کتاب اللؤلؤ په اخر کې دا عبارت ملاحظه کوي نو الله سبحانه وتعالى نو دعا ده چې الله دې موږ تاسو د علم کلام د مفاسدنا او د نقصان ته وصیت ده چې خپل اصول دو ګرځوي چې اطیع الله واطیع الرسول اطیع الله واطیع الرسول دا زموږ اصول دي کتاب او سنت دا نور ټول کتابونه او مليان او خبرې په دې دوړو باندې تلو کله دې سره برابر وي اخلو به او کله دې نه خلاف نو دا برت کو کائن من کان چې دا هرچا خبري او هر ځای کې سوکي خو اصول دا دودي کتاب د الله او سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور خبرې په دې باندې تل لیکي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله کستاسو څه اختلافي کنه الله او رسول ته واپس کوي اختلاف راغی چې الله په عرش دی کنه راځي قرآن راواله قرآن سوي دا نور کتابونه تلری کا شرقاید مرقاید او مواقف او دا لری کا دا شروح مروح چې چا لیکلي دي او غلطي به لیکل کړی دي دا لری کا قرآن پرې دا او صحیح حدیث پرې دا راځه دواړه په خپل عقیده پیش کو کسو کو چې الله د شپې په اخر یې سکه را کوزیږي کو نه را کوزیږي راځي دا مسله قرآن حدیث ته وړاندې کو قرآن د الله کلام دی کنه دی راځه قرآن او حدیث ته وړاندې کو الله غضب رضا لري او نفس او وجه لري یدین لري کنه لري رحمت لري محبت لري راځه قرآن حدیث ته وړاندې کو چې بده کې شته عجیب او کدی کې نو دا چا عقیده به غلطه راځي دا ټول کتابونه لري کوي صرف قرآن راوړي او د محمد رسول الله حدیث راوړي صلی الله علیه وسلم او که کتابونه ډیر خوښ نو د سلفو کتابونه راوړي چې 200 کال بعد د نبی صلی الله علیه وسلم لیکل شوی سلفو 200 کال یو نیم سل کال بعد 200 کال بعد 300 کال بعد چا لیکلي هغه راوړي چې د قرآن سنت پرنا کې لیکل شوی او که دا هم نه راوړي نو قرآن راوړي صحیح حدیث راوړي خپل عقیده به وتلو فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول بس ان شاء الله حق به معلوم شي دود کا دود اور پانی کا پانی په خپل په پته ولګي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی صحبه